السلام علیکم. آیا تاسو ته پته ده چې په دې دنیا کې یو داسې پټ هتیار یا وسله هم شته چې که چېرې ستاسو په لاس کې د ژوند هیڅ یو غټ حادثه، هیڅ یو مصیبت او هیڅ د ذلت وخت ستاسو هیڅ نشي خرابولی. یو داسې هتیار چې د هر راتلونکي آفت، پریشانۍ په وړاندې یو فولادي ډال جوړېږي. خلک ټول عمر د مصیبتونو نه د بچ کېدو لپاره د خپل عزت او مال د حفاظت لپاره په لکونو روپۍ خرڅ کوي، وظیفې لټوي، خو بیا هم زړه ته سکون نه میلاویږي. د ژوند رازونو په چینل باندې موږ تاسو ته هغه د برکت نه ډک ټکي یا کلمات ښیو چې که چا هم د خپل ژوند معمول جوړ کړل، نو ټول عمر به د هر رنګ رسوایۍ او مصایبو نه په امان کې وي. هغه کلمات څه دي او د کوم داسې عظیم ذات مبارک کلمات دي؟ راځئ چې پوه دا قصه نن تقریبا 1400 کاله پخوانۍ ده. یو جلیل القدر صحابي بصر بن ارطا رضی الله عنه یو ځل د کائنات تر ټولو نه رښتینی انسان د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست و. هغه ولیدل چې د کائنات سرور صلی الله علیه وسلم د خپل رب نه په داسې الفاظو کې دعا وکړه چې په لیدو کې ډېره مختصر وه. د هغې په منځ کې د دنیا او د آخرت د کامیابۍ یو سمندر پټ و. کوم بنده هم دا کلمات د خپلې ژبې عادت جوړ کړي، هرې ناڅاپي او غټو حادثو او د ذلت نه همیشه دپاره محفوظ پاتې کېږي. دا الفاظ څه دي؟ دا په اصل کې یو ډال دی. هغه مبارک او ډېر طاقتوره دعا دا ده: اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخره. دا ترجمه په خپل زړه باندې ولیکئ چې ای الله زموږ د ټولو کارونو انجام او خاتمه په خیر وکړي او زموږ د دنیا د رسوایۍ او د آخرت د عذاب نه په خپل امان کې وساتئ. چا چې دا دعا ولوسته نه د راتلو نه مخکې د دنیا نه رخصت شي، یعنې مصیبت ته د راتلو نه مخکې هغه وفات شي، په زندګۍ کې پرې مصیبت نه راځي. دونه عظیمه دعا، دونه لوی هتیار او دونه قیمتي الفاظ. سبحان الله. لږ فکر وکړئ، انسان په دنیا کې تر ټولو زیات د څه شي نه یېرېږي؟ د دې خبرې نه چې د ژوند انجام خراب نه شي. څوک کاروبار شروع کوي یېرېږي چې تاوان ونه کړي، خو واده کوي یېرېږي چې خراب نه شي، خو بوډا کېږي نو یېرېږي چې د چا محتاج نه شي. په دې دعا کې الله پاک را عمده غوښتل شوي دي چې یا الله زما د هر کار انجام ښکلی او نیک کړي. خو تاسو ته داسې ښکاري چې دا صرف یو څو کلمې دي، نو لږ ودرېږئ. دا خو عام کلام نه دی. دا حدیث مبارک په مسند احمد حدیث نمبر 17350، المعجم الکبیر، الطبراني او ابن حبان غوندې د حدیث په معتبرو کتابونو کې موجود دی. د دین مشران فرمایي چې دا الفاظ د انسان د عزت او د هغه د ایمان او د عاقبت او د حفاظت د ټولو غټ ضامن دی. کله چې تاسو وایئ واجرنا من خزي الدنیا او موږ د دنیا د رسوایۍ نه بچ کړي، الله پاک تاسو داسې حادثو او داسې ناروغتیا نه ساتي چې چېرته چې انسان د نورو په وړاندې تماشې او د خندا جوړېږي. دا د ټول عمر د مصیبتونو په وړاندې یو داسې یو ډال دی چې هېڅ آفت یې نشي ماتولی. زما خوږو وروڼو او خویندو، کله په ژوند کې رښتینی سکون غواړئ او که غواړئ چې د هېڅ بندو په وړاندې مو سر ټیټ نه شي، نو نن نه بلکې هم د وس نه دا دعا یاد کړئ او د هر لمانځه نه پس او سحر او بېګا د خپل ژوند معمول جوړ کړئ. دا هغه راز دی چې ستاسو ژوند به بدل کړي. خو تاسو ته د نننۍ ورځې د ژوند دا راز خوښ شوي، ویډیو لایک کړئ، د خپلو عزیزانو سره یې شیر کړئ چې د هغو ژوند هم په امان شي او زموږ چې موږ د ژوند رازونه هم سبسکرایب کول مه هېروئ. د خپل ځان او د خپل ایمان ډېر خیال ساتئ. الله حافظ.